سلامونه ګران دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به وای. د OPD اکاډمي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خو خوشحاله یم چې بیا ستاسو لپاره د یوې نوې درسي ویډیو سره حاضر شوم. دوستانو، تاسو ته مو تېرو ویډیوګانو کې د ورډ په اړه د هوم ټیب او د هوم د دوو ګروپونو چې فنټ او پاراګراف دي معلومات درکړل، یعنې په مکمله توګه مو ستاسو لپاره تشریح وکړل چې په هغې کې کوم اپشن نه دي، هغه د څه لپاره استعمالیږي. نو دوستانو، نن راځم سټایل او ایډیټینګ ګروپونو ته چې دا به تاسو ته تشریح کړو چې دغه د څه لپاره استعمالیږي. اول خو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې پاراګراف ګروپ د پاراګراف سره سروکار، فنټ ګروپ د ټیکسټ یا د حروفونو سروکار، او همداسې د سټایل ګروپ سروکار دی عنوانونو سره دی یا د یو لغات سره دی. پر مثال د یو ورډ یعنې یو لغات یا یوې کلمې ایډیټینګ پکې شي. پر مثال زه دلته همغه پاراګراف پیسټ کوم بیرته ستاسو لپاره چې ما راخیستی و. ښه، مثال دوستانو، زه غواړم د دغې پاراګراف نوم د دغې پاراګراف ته یو عنوان ورکړم. زه به دغه د ایریک د دغه لپاره عنوان سلیکټ کړم. ښه، پر مثال دوستانو، دغه د دې پاراګراف عنوان شو. تاسو هم پوهېږئ چې عنوان یو څه متفاوت وي له نور پاراګراف څخه یا له مقالې څخه. نو دوستانو، زه غواړم دغه عنوان په ښه توګه یا یو څه لوکس ډیزاین کړم، یو جوړ کړم چې ښه وبرېښي. یا مثال دوستانو، تاسو کله چې د کتاب لپاره یو نوم انتخابوئ یا د یو موضوع لپاره عنوان ورکوئ یا هغې ته یو سب ټایټل ورکوئ یا هیډینګ ورکوئ، نو دوستانو د هغې په سټایلز کې یعنې په دې برخه کې تاسو کولی شئ په ښه ډول ایډیټ کړئ. نو دوستانو، اول دغه غواړم چې دغه سنټر ته راوړم. کنټرول ای شارټکټ دی د سنټر، دغه ځای ته سلیکټ کوم. دغه ځای ته راځم دوستانو. دغه ځای څخه چې تاسو وغواړئ هر یو مثال یو څه به یې زوم کړو دوستانو، یو ځای نور هم زوم کړو. ښه، دغه بېرته دوستانو دې ځای ته وړم چې تاسو لپاره یو څه بهتره معلومه شي. یو څه یې زوم کموم. ښه دوستانو، اوس که دلته راشم د سټایل برخې ته، دلته چې هر رقم سټایل وغواړم زه یې د دې لپاره انتخابولی شم. دغه دوستانو، تاسو دغه د ټایټلو نومونه وینئ چې مختلف ټایټلونه دي استعمالولی شئ. فرض مثال دغه عنوان وینئ چې متفاوت شو یا هم نارمل حالات کې شو. نو سپیسینګ عنوانونه کله فقط یو څه رټوي. هیډینګ شو، د کویټ شو، بوک ټایټل شو یعنې د کتاب عنوان، یعنې دغه نومونه فقط ورکړي. تاسو کولی شئ چې هر عنوان وغواړئ انتخابولی شئ. پر مثال زه دغه عنوان یا دغه سټایل ورته انتخابوم. نو تاسو دوستانو وینئ چې زما لپاره یې دغه سټایل انتخاب کړلو. عنوان ډېر متفاوت او ښایسته ډول نه زما لپاره راغلو. نو هر کله چې تاسو غواړئ یو پاراګراف لپاره یا د یو موضوع لپاره یا د یو کتاب لپاره یو عنوان ورکړئ، نو تاسو له سټایل برخې څخه ورکولی شئ. دوستانو، دغه سټایلونه تاسو ګوره یو مو چې خوښي ورکولی شئ. کریټ سټایل، یو سټایل تاسو په خپله ترتیبولی شئ. یعنې کوم فارمټ مو چې ورته سلیکټ کړی وي هغې ته رنګ تغییرات پکې راوړلی شئ. هم په ګیلرۍ کې یو سټایل یا د کمپیوټر په حافظه کې یو سټایل هغه له دې ځای څخه راوړلی شئ. یعنې دلته تاسو ګورئ دوستانو، دغه برخه د سټایل 1 پاراګراف سټایل پریویو موډیفای ته چې لاړ شئ، نو تاسو کولی شئ نو سټایل نوم راواخلئ، دلته ایډیټینګ وکړئ. خو دا دومره په درد نه خوري دوستانو. تاسو کولی شئ په عادي ډول له دغه ځای څخه یو سټایل ایډیټ کړئ. هیډر یا نورې برخې چې ووایي کولی شئ د سټایل برخې څخه. بل دوستان، کلیر فارمټینګ، کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو، هر څومره سټایلونه چې موږ په دې ورډ کې استعمال کړي وي هغه له منځه وړي. اپلای سټایلز هم د دې په شان کاربرد لري دوستان. یو څه متفاوت دی چې تاسو لپاره کویک اپشن دی، یعنې زر تر زره یو سټایل اپلای کوي. مثال دوستان، تاسو کولی شئ له دغه ځای څخه یو سټایل انتخاب کړئ. مثال دغه سټایل انتخاب کړئ، ری اپلای کلیک وکړئ، دلته سلیکشن وکړئ، نو دغه سټایل اپلای کېږي. دغه ځای څخه هم ایډیټینګ کولی شئ. خو دوستانو، دغه دوې برخې چې دي زما په نظر هغه زما چې څومره کار په ورډ کې کړی دی دومره په درد نه خوري. یعنې تاسو کولی شئ له دغې څخه یو عادي سټایل انتخاب کړئ یا هم خپله دلته تاسو کولی شئ دوستان له دغه اپشنونو سره یو ښه سټایل جوړ کړئ. نو لږ څه چې مخکې لاړ شو دوستان، تاسو ډېر بلدیږئ چې دغې کاربرد بیخي کم دی. ښه دوستانو، دغه برخې مو تاسو ته وښودلې. بله برخه چې ده هغه دوستانو یو څه تکرار بیرته کوم دوستانو. کریټ سټایل، یو نوی سټایل جوړولی شئ. کلیر فارمټینګ، یعنې څومره سټایلونه چې تاسو واضح کړي دي هغه له منځه وړی شئ. اپلای سټایل، یعنې تاسو کولی شئ دوستانو یو سټایل د لیست کولو په طریقه یعنې زر تر زره انتخاب کړئ او بیرته یې ری اپلای کړئ. بله برخه چې ده دوستانو هغه د ایډیټینګ برخه ده. ایډیټینګ برخه دوستانو په لویو مقالو کې یو څه په درجې فرض مثال تاسو یو ځای کې یو څه نقطه ګذاري کړې ولې هغه بدل کړئ. فرض مثال دوستانو په دغه په دغه برخه کې زه غواړم په دغه پاراګراف کې دوستانو زه غواړم چې زما لپاره اول پوینټ دی، یعنې دغه کې زه
یو څه پیدا کوم. مثال دوستانو زه غواړم چې دوی ماته دلته دغه د ای توری پر مثال پیدا کړي. تاسو ولل چې په ټوله مقاله کې څومره ایګانې راغلي هغه یې زما لپاره سلیکټ کړئ. ریزلټس یعنې په ټول ورډ کې چې څومره ما ای استعمال کړي هغه یې راته سلیکټ کړي. پیجز یعنې کومه صفحه چې تاسو غواړئ هیډینګز په عنوانونو یا سب ټایټلو کې چې کوم راغلي دي هغه زما لپاره انتخابوئ. نو دوستانو تاسو که وغواړئ هغه څومره ایګانې موږ استعمال کړي دي هغه زموږ لپاره سلیکټ کوي. ما ته 88 ریزلټ راکړی یعنې موږ په دغه پاراګراف کې 88 دانې ایګانې استعمال کړي یعنې د انګلیسي ای حروف. بل څه دوستانو زه غواړم چې دوی ماته نقطه وښایي چې ما نقطه څومره یا فول سټاپ څومره استعمال کړی دی. تاسو وینئ دوستانو زما لپاره ما 2 درشتنې فول سټاپونه یا نقطهګانې دلته استعمال کړي چې تاسو دلته ګورئ دغه نقطې هم په فول سټاپ کې حسابېږي. دغه یې زما لپاره سلیکټ کړي. دا کله په درک کړي دوستانو. فرض مثال تاسو یو پاراګراف ولیکلو په هغې کې غواړئ چې ځینې کلمات یا هم حروف ستاسو لپاره یا هم ځینې علامې تغییر کړئ یا پیدا کړي ستاسو لپاره چې څومره استعمال شوي دي نو په هغه صورت کې په درک کړي. نو په دې باندې هم دوستانو پوه شئ. دویمه برخه چې دا هغه د ریپلیس ده. دا هم څه دوستانو یو څه ګټور ده. مثال ما په داسې ځای کې ندایه استعمال کړې ده چې په هغه ځای کې باید نقطه استعمال شي. نو دوستانو زه اول ورته وایم چې زما لپاره ندایه یا اکسکلیمیشن مارک پیدا کړئ. اول دوی زما لپاره اکسکلیمیشن مارک find next no result یعنی اکسکلیمیشن مارک نه دی استعمال شوی. ښه سوالیه به زه ورته واخلم دوستانو یا کوېشن مارک سوالیه زما لپاره پیدا کړي. find next تاسو ګورئ دوستانو دلته زما لپاره سوالیه پیدا کړه. اوس زه ورته وایم چې دغه سوالیه چې ده دغه زما لپاره په نقطه بدله کړه یعنې فول سټاپ ولګوئ کوم ځای کې چې ما سوالیه انتخاب کړې وه. نو دلته یوه نقطه اچوم ریپلیس آل وایم. تاسو وینئ دوستانو دلته all done we made one replacement مونږ یو تغییر راوستو یعنې په ټول پاراګراف کې ما یوه نقطه یوه سوالیه استعمال کړې وه او هغه سوالیه یې نقطې ته راته بدله کړه. تاسو ویل چې مونږ ته یې وایي چې مونږ یو تغییر راوړو هغه دلته و چې زما لپاره سلیکټ شوی دی دوستانو. نو کولی شئ دوستانو کله مو چې کوم حرف یا هم کوم مارک یا هم کومه نقطه یو څه غواړئ یا یو لغات یا یو نوم مو تاسو پر مثال یو لوی کلام لیکلی په هغې کې مو یو نوم چولی دی احمد. تاسو غواړئ هغه د احمد نوم محمود ته تبدیل کړئ. نو تاسو کولی شئ په اسانه طریقه دغه د احمد نوم محمود ته د ایډیټینګ برخه کې د ریپلیس له طریقې څخه تبدیل کړئ. سلیکټ آل دوستانو دغه په کیبورډ کې هم په دې طریقې کې یعنې سلیکټ آل کنټرول ای دغه شارټکټ کۍ ډېر مهمې دي دوستانو له ځان سره یاد کړئ. زه کوشش کوم چې دلته ستاسو لپاره ولیکم. کله چې مونږ کنټرول ای ووهو یعنې څومره لیکل چې مونږ په ورډ کاري محیط کې کړی دی هغه که په صفحو کې وي هغه زموږ لپاره سلیکټ کوي. دوستانو زه به تاسو ته دغه کنټرول پلس ای یعنې فقط کنټرول ای بیا پلس نه ورسره راځي ښه دغه سلیکټ آل یعنې زموږ لپاره سلیکټ آل کوي. بله برخه د سلیکټ آبجیکټس. سلیکټ آبجیکټ دوستان د څه په خاطر په درخي کله چې موږ په یو ورډ کاري محیط کې شیپ اچولی وي مثال یا مو کوم تصویر اچولی وي یعنې د لیکنې څخه بغیر موږ داسې څه استعمال کړي وي چې هغه د حروفو په واسطه یعنې د کیبورډ په واسطه نه ترسره کېږي نو هغه زموږ لپاره انتخابوي. مثال دوستانو زه تاسو ته دلته یو مثال راوړم. زه شیپس دلته غواړم یو څو دانې شیپس واچوم. مثال یوه بله به مې انزرټ کړو دا د مثلث د دې دوې یوه بله به م واچوو دوستانو تاسو لپاره واضح معلوم شي. ښه فرض مثال ما یو لوی کتاب لیکلی په هغې کې زه نه پوهېدم چې موږ څومره شیپونه یا مکسونه یا هغه څه چې د ورډ نه بهر دي یعنې په آبجیکټس کې په شیانو کې راځي هغه زما لپاره سلیکټ کړي. نو زه راځم دلته سلیکټ آل آبجیکټس باندې کلیک کوم زما لپاره سلیکټ کوي. دوستانو بله برخه تاسو ګورئ هغه د سلیکټ آبجیکټس برخه ده. سلیکټ آبجیکټس یعنې دوستانو کله چې موږ یو ټکسټ یا آبجیکټس ولرو فرض مثال موږ په خپل ټکسټ ایریا یا د کاري محیط کې کوم شیپ نه استفاده کړی شیپ هغه شکلونه دي دوستانو تاسو له انزرټ څخه راخیستلی شئ په هغې باندې لیکنه کولی شئ عکس پکې اچولی شئ یا هم فرض مثال هندسي شکلونه دي ډېرې هندسي شکلونه دي ځینې منظم دي ځینې غیر منظم نو هغه زموږ لپاره سلیکټ کوي. فرض مثال دوستانو زه دلته راځم یو شیپ انتخابوم غواړم دغه د مثلث شیپ انتخاب کړم. نو کله چې دغه شیپ انتخاب کړلو مثال زه غواړم د باندې یو ټکسټ اپلای کړم او د ټکسټ مثال دلته لیکم چې افغانستان. کله مې دلته افغانستان ولیکل دوستانو دغه فرض مثال زه آوټلاین یم وایټ کوم فیل یم وایټ کوم. دوستانو دغه ټکسټ دغه شکل اوس موږ ته نه برېښي چې موږ په کوم شکل لیکلی ده. پر مثال زه یوازې دغه
دغه زموږ لپاره نه برېښي دوستانو. کله چې موږ وغواړو دغسې شیپونه موږ ته وښودل شي په وډ کې چې موږ څومره استفاده کړې یعنې په لویو مقالو کې. نو راځو دوستانو د سلیکټ برخه کې سلیکټ آبجکټ شته. کله چې سلیکټ آبجکټ ته راغلو دوستانو نو هغه شیپونه چې کوم دي هغه زموږ لپاره سلیکټ کوي. چې تاسو دوستانو دلته ګورئ دغه برخه کې دوستانو چې زموږ لپاره یې ښیي. یعنې کله دوستانو تاسو دغه برخه ته لږ سلیکشن پین ته په سلیکټ برخه کې دوستانو تاسو کولی شئ تاسو ته وښیي چې څومره شیپونه موږ استفاده کړي. پر مثال یو ټرینجل یعنې مثلث څخه ما استفاده کړې ده. شوال یعنې ټول دې ماته وښیي. هایډل یعنې ټول دې پټ کړي یا دې موږ ته نه ښیي. دوستانو په دې برخه کې مو درې برخې ولوستې. اول سلیکټ آل یعنې کنټرول ای سره کولی شو مکمل ټیکسټ سلیکټ کړو. تاسو ولدل هر هغه څه چې په ورډ صفحه باندې وي هغه موږ ته سلیکټ کوي. سلیکټ آبجکټ څخه هم آبجکټ سلیکټ کولی شي. سلیکټ پین کې موږ ته دلته ښایي چې موږ څومره شیپونه استفاده کړي دي موږ ته دې وښودل شي یا دې ونه ښودل شي هایډ دي شي که نه. دوستانو یو بل مثال به دلته ورکړم تاسو ته بهتره معلومه شي. مثال زه غواړم دلته یو شیپ استفاده کړم. اوس تاسو وینئ دغه مربع شکل چې دغه ماته وښیي که نه زه غواړم د هایډ کړي یعنې ماته دی نه ښیي. که دلته بیا هم راشم موږ ته به یې نه ښیي. خو ولې چې شوال ووایم بېرته موږ ته هغه شیپونه ښیي چې یو مثلث یا مربع څخه مو استفاده کړې ده. نو دوستانو تاسو په دې باندې هم پوه شوئ چې سټایل څه ده، ایډیټینګ برخه څه ده. یو بل څه دوستانو تاسو دلته ګورئ دغه د ورډ سیټینګ کوي یعنې فول سکرین موډ. دوستانو موږ ته به فقط دغه صفحه ښیي. دا هر څه چې دي دغه موږ باید په کلیک سره یعنې راوړو. تاسو وینئ دوستانو زه به دا برخه هم سلیکټ کوم چې نورم په کار نه ده. یعنې فقط ماته دغه رولر ښیي او ماته د ښکاري محیط ښیي. کله چې زه غواړم ایډیټینګ وکړم یا زما هم ټیپ په کار شم نور ټیپونه په کار شول نو زه راځم بس. کله چې زه د ټاپ برخې ته راشم دلته یو کلیک وکړم زما لپاره دغه هر څه بېرته ښیي. خو کله چې زه بیا دلته کلیک وکړم هغه به بېرته ورکېږي. یعنې که تاسو غواړئ یو څه سټایلي مو دغه وړ په شان نو دغه کار کولی شئ. شو ټیپز اونلی فقط دوستانو موږ ته ټیپ ښیي یعنې ګروپونه نه ښیي. تاسو وینئ دوستانو زه بیا مجبور یم چې راشم پر مثال زما انزرټ ټیپ په کار دی په انزرټ کې کلیک وکړم دلته یو شیپ یعنې مثال یو څه رااخلم هغه سلیکټ کولی شم بېرته به هغه ورکېږي. بله برخه چې ده دوستانو دریمه برخه هغه چې ده د always show ribbon یعنې هر وخت موږ ته دغه کوم ریبن چې دي دغه ځایونه دغه د هر وخت موږ ته ښیي چې تاسو اوس که تاسو خپل سیټینګ ته لاړ شئ دغه برخې ته راشئ ستاسو هغه به په دغه ځای کې ورکوي. یا دوستان که تاسو غواړئ یو څه سټایلي مخکې لاړ شئ یعنې یو څه مو اډوانس په کار وي نو دغه ځای کې ایډیټ کولی شئ. always show ribbon کې به یعنې په عادي حالت کې وي وډ چې تاسو ته هر څه ښیي. نو دوستانو دغه وه زموږ د وډ د پنځمه برخه تقریبا چې تاسو ته مو وړاندې کړه. هیله ده چې د زده کړې سبب مو ګرځېدلی وي. نظریات انتقادات ما هم راسره شریک کړئ. که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له نویو ویډیوګانو څخه هم ګټه واخلئ چې زموږ په چینل کې د ساینسي علومو او د همداشان د انګلیسي او یو څه نور د زده کوونکو لپاره د مشورهګانو ویډیو هم موجود دي. تاسو ترې استفاده کولی